امرالله صالح د جمهوریت د نښانو کارول طالبانو ته د هغوی د نشتون حس ورکوي. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ته د جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان اسلامي جمهوریت پاسپورټونو سره د طالب چارواکو وروستیو سفرونو ته په غبرګون کې وایي طالبان د جمهوریت پاسپورټ سره سفر کوي او دا ناخوښه جبر طالبانو ته تر نن ورځې د دیو د نشتون او سبا لپاره د حتمی بربادۍ حس ورکوي. امرالله صالح د طالبانو دا کار د هغه شخص سره تشبیه کړی چې د خپل هویت، شرف او عزت لپاره له دښمنه د تصدیق پاڼې غوښتنه کوي. د ښاغلي صالح په وینا طالب د روایتونو په جګړه کې په ډیر شرموونکي ډول ناکامه شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلونو په تیریدو سره لا هم دغه ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په نښانو سره پاسپورټ او برېښنایي پیژندپاڼې چاپ کوي او ویشي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.